سعید ابن جبیر ورته وایي انت عادل قاسط، ته عادل او قاسط یې. د قاسط هم ظاهري معنا د عادل. وایي حجاج و دا نورو خلکو ته وویل، د ناستو خلکو خو دا اراده سوه چې سعید ابن جبیر وبېرېدی و ده ته عادل او قاسط وویل. حجاج ورته وویل ولته یې نه سواست په پوه. دی ما ته وایي ظالم یې مشرک یې. ځکه قرآن کریم کې راځي واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. او چې عادل راته وایي قرآن کریم کې راځي وهم بربهم یعدلون ای یشرکون. و سعید بن جبیر ته یې وایي ستا د هغه مقصد؟ وایي والله زما د هغه مقصد ظالم دی، جهنمي دی او مشرک دی. آخري خبر د سیرت کتابو لیکلي چې دغه اعزاز چې د فرعون سر پرې سو دا ولې الله پاک و عبدالله ابن مسعود ته ورکړ؟ دا خو غټ اعزاز. د سیرت کتابونه لیکي وایي د دې وجه دا وه فرعون هغه انسان و چې په زړه کې یې یوه ذره تواضع نه وه، زړه یې د کبر ډک. عبدالله ابن مسعود هغه سړی دی چې په زړه کې یې یوه ذره کبر. ځکه په لیلة الجن باندې پیغمبر علیه السلام چې پیرانانو له راځي نو بیا پیغمبر اسلام وایي لیقوم من لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر فقام عبد الله ابن مسعود فحمله معه صلى الله عليه وسلم. پزړه کې یوه ذره کبر او ابو جهل ډیر قوي سړی و، غټ سړی و. عبد الله ابن مسعود ډیر کشنی او ډیر ضعیف و د بدن. صحابي وایي دی چې به ولاړ و د لرې ځایه به مړ چې ولناست دونه کشنی قایل. عبدالله ابن عباس به ناست و دی به ولاړ و د عبدالله ابن عباس سر به تر لوړ و. ابو جهل ډیر قوي غټ سړی، عبدالله ابن مسعود ضعیف او کشنی انسان. ابو جهل خو ابو جهل دی، د جهل پلار، جهل ځینې زیږي. او عبدالله ابن مسعود اعلم الصحابه افقه الصحابه، په ټولو صحابو کې ښه عالم ښه فقیه. ابو جهل مالدار و غني و، عبدالله ابن مسعود دغسې فقیر و، خپلې کوروالا یو څه خرچه ورکول، په دغه بیا ګزاره و. نو الله پاک دا غټ متکبر په دا غټ متواضع باندې مردار او دا غټ قوي په دا ډیر ضعیف مردار کړ او دا غټ جاهل په دا غټ عالم مردار کړ او دا غټ غني په دا ډیر فقیر باندې مردار. اوس هم مقابله هغسې امریکایان د دنیا غټ متکبرین، مجاهدین د دنیا متواضعین. امریکایان د دنیا قوي حکومت، امارت اسلامی ضعیف د اسبابو په لحاظ. امریکایان په اقتصاد کې په ټوله دنیا کې اول نمبر، امارت په اقتصاد کې د پای دفعه په ټوله دنیا کې اول نمبر. امریکایان د ټوله دنیا جاهلان، مجاهدین د ټوله دنیا عالمان. دغه امریکایان به الله په